کله مې چې له ورور سره یو ځای ښوونځی لوسته، پلار به مې مشر ورور ته زیات سامان اخیسته، ځکه چې هغه جنګونه نه کول او درسونه یې هم له ما زیات ویل. مشر ورور به مې هر وخت ما ته داسې پیغور راکوه، ته چې درس نه وایې همداسې ښه او هغه شیان او نور څه چې زه یې زړوم او له ما پاتې کېږي ته به یې کاروې. ډېره موده تېره شوه، زه او مشر ورور مې دواړه له ښوونځیه فارغ شوو. په پوهنتون کې مو داخله واخیسته، خو له ورور سره مې همغه د ماشومتوب قصد او کینه ژوندی وه. د غصې او کینې اور مې کله هم په زړه کې نه سړېدو، هر وخت یې لمبې کولې. د ده خبره مې هر وخت له ځان سره تکراروله، هغه شیان او نور څه چې له ما پاتې کېږي ته به یې کاروې. د وخت په تېرېدو سره مې په پوهنتون کې له یوې جینۍ سره مینه پیدا شوه، له هغې جینۍ سره چې زموږ سره یې کور خواته و. ورځ تر بلې مو ترمنځ مینه زیاتېده او پخېده. د پوهنتون وروسته مې ورور په یوه کارځای کې په کار ګمارل شو، خو زما لکه چې په خپله خاوره کې نصیب نه و، د حکومت له لوري لندن ته ولېږل شوم. که څه هم لیکلي مسافر شوم، خو له شکیلې سره مې اړیکې لرلې. هر وخت مو د لیکونو له لارې د یوه او بل حال اخیسته. یو ناڅاپه مې ملګري شکیله د لیکونو رالېږل بند کړل او زه یې نور په خپلو مینهناکو لیکونو نه خوشحالولم. موده وروسته مې له کوره لیک راغی، پکې لیکل شوي وو د مشر ورور واده دې دی او ته هم پکې ګډون وکړه، خو نه وشول. وخت تېرېدو، آخر دا ورځ هم راغله چې زه خپل پېښور ته راغلم. زه له ډېرې خوښۍ څخه نږدې لیونی کېدم چې له ټولو انډیوالانو سره به وګورم او خپلې ګرانې شکیلې ته به ووایم چې ولې دې لیکونه نه رالېږل او چې په ما دې ژوند دوزخ کړی و. سره له دې به د خپل ګران ورور ښځه هم ووینم. کله چې پېښور او بیا خپل کور ته راغلم، لومړی مې له خپلې ګرانې مور سره ولیدل. هغې ډېر پر یوه او بل مخ ښکل کړم. له څه شېبې وروسته یې راته وویل، زویه تا ته وایم ورشه له خپلې ورېندار سره دې هم وګوره. زه په ډېره خوښۍ د ورېندارې کوټې ته ور روان شوم. کله چې کوټې ته ننوتم، له پښو مې ځمکه او له سره مې هوښ وتښتېد، ځکه چې هلته مې شکیله ولیده چې اوس زما ورېنداره شوې وه. هغې چې زه ولیدم ډېره بدله شوه. ویې ویل، دا ټوله د قسمت لوبه ده. زه یوه پاکه نجلۍ یم، له همدې له امله مې پلار ته د څه ویلو ډډه وکړه او ستا او خپله مینه مې قربان کړه. په هغه ورځ چې پر ما څه تېر شوي دي، یوازې لوی څښتن تعالی او ما لیدلي دي. ټول خفه وو چې له موږ څخه څه خطا شوي ده، خو ما خپل خفګان په زړه کې وساته او بیرته لندن ته راغلم. په لندن کې مې هم څه خوښي نه لیده، ځکه چې د دې ځای خلک ډېر نشه او بېمینې دي. خو نه مې غوښتل چې
خپل خفګان مور او پلار ته پرېږدم. له پېښور څخه چې راغلم 6 میاشتې تېرې شوې وې چې یو ځل بیا له کلي تلیفون راغی. مشر ورور دی له چا سره موټر ټکر کړی، پېښور ته راشه. ما هېڅ ځنډ ونه کړ، پېښور ته راغلم. خو زما له راتګ څخه مې مخکې ورور له دې فني نړۍ څخه مخه ښه کړې وه. دې غمجنونکې پېښې زما د مور پلار زړونه مات کړل. ما خپل مور پلار په داسې مات کوټ حالات کې نشول پرېښودلی، نو ځکه مې پاتې ژوند په پېښور کې غوره کړ. د ورور د مړینې مې څه له پاسه 1 کال تېرېده چې مور مې فشار راباندې راوړ چې له خپلې ورېندار شکیلې سره واده وکړه. خو زه په دې کار له سره راضي نه وم، ځکه چې د ورور سترګې مې سترګو ته کېدې. مور مې په دې وپوهولم، ګوره لیونیه، پېغله ورېندار دې ده، اخر چیر به لاړه شي، بله اسرای نشته، هسې به خلک څه ورپسې جوړوي. آخر د مور خبرو دې ته اړ کړم چې له شکیلې سره واده وکړم. زړه مې غټ کړ، د مشر ورور له اروا مې بخښنه وغوښته او له شاکلې سره مې واده وکړ. نن مې چې څه وخت ورور یاد ته راغی، زما زړه بې اختیاره چیغه کړه، په زوره زوره یې وژړل. ویې ویل رښتیا ده وروره، رښتیا ده وروره چې لوبه تا وګټله. زه ټول هغه له تا پاتې شوي شیان کروم، هغه پاتې شوي شیان، او نن مې ستا له مینې سره واده وکړ، مینې سره واده وکړ.